أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا او هر کله چې اوریدل دوی ما انزل الى الرسول هغه کلام چې نازل کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرف ته ترى اعینهم نتبوین استرګې د دوی تفید من الدمع چې تو یوي اوخکې مما د هغه څه په وجه عرفوا من الحق چې دوی په جندل حق یقولون دوی وای ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړو فاكتبنا مع الشاهدین پس اولیګه مونږه د شهادت ورکوونکو نه د حق گواهی ورکوونکو نه. مخکې دا خبره ذکر شو چې صحابه کرام دوه صحابه کرام سره د خپل بیبيانو دی تلیو او د نجاشي بادشاه دربار کې د قریشو سره د دې خبرې شوې وي نو جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ د دینه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ نه بادشاہ دا تاسو کو چې ته تلاوت او د قران مجید ایتونه راته اوروا نو اغي د سوره مریم تلاوت چې نو دا شروع کو یو دیم دا چې د نجاشي بادشاہ یو وفد بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راغلو او اغي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ملو شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې مونږ ته د قران مجید تلاوت وکړي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته د سوره یاسین تلاوت شروع په دغه دواړه موکو باندې چې کله د نجاشي بادشاہ په دربار کې مسلمانانو د سوره مریم تلاوت کولو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دربار کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل د سوره یاسین تلاوت کولو په دغه وخت کې دغه خلکو جړل سترګونه چې دین اوخ کې بهري او اغي ته پته ولګیدا چې دا قران کریم حق دی د اغي هغه حالت الله تبارک وتعالى په دې آیت کریمه کې ذکر کړي چې هغه کلام چې هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نازل شوی دی چې هغه اوري نو ترى اعینهم تفید من الدمع د دې د سترګو نه چې اوخ کې رواني دي د دې د سترګو نه اوخ کې بهيږي د صدا وجنه مما عرفوا من الحق د دې وجنه چې دوی حق پیژاندو نو په دې آیت کریمه کې د هغه خلکو د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ایمان وروړو یا د قران مجید چې کوم تلاوت اثر او په اغي باندې د دی وجنه چې دا قران مجید دا حق دی نو د دی وجنه اغي سترګو باندې او د اوخ یو سیلاب راغی او جړلې دي کې علما لیکلي دي چې کله یو سړی د قران مجید تلاوت کوي نو اغله پکار دي چې هغه قران په غم سره وي غم سره څنګه وي چې هغه د قران مجید کې چې د کوم عذابونو ذکر دی د کوم سزاګانو ذکر دی هغه ځان لره مخې ته کی او هغه چې دی هغه په تکلف سره هغه خپل ځان له د جړا یو حالت مخې ته کی د شدت غم او د عذابونو یو کیفیت خپل ځان ته مخې ته کی او هغه په غم باندې د قران مجید تلاوت کوي. دغه شانتي یو روایت کې د تلاوت یو ډیر زبردست مثال نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ذکر کړی چې کوم سړی مؤمن وي او د قران تلاوت کوي نو د دې مثال د هغه میوې دی چې خوشبو هم خوي او ذایقه هم خوي یعنی دنه د میوه چې دا میوه هم خولي ده او د میوي خوشبو مخولي ده او کوم مؤمن چې قران مجید لولي نه مؤمن خوده قران مجید لولي نه داغه مثال د کجوري دی د کجوري خوشبو نشته یعنی د قران تلاوت نه کینو د دم خوشبو نشته خو چې کله د کجوره خوري نو د په ذایقه کې مزیداري نو دا چې کوم مؤمن مسلمان د قران مجید تلاوت کوي د مثال د هغه میوي دی چې او ذایقه خولي ده او خوشبو خولي ده چې د قران مجید تلاوت نه کوي صرف مؤمن مسلمان دی د مثال د کجوري دی چې خوشبو یې نشته خو ذایقه بیا هم خولي ده او چې کوم سړی منافق دی او هغه قران لولي نو چې قران لولي نو خلکو ته داسې محسوسيږي لکه چې دی صحیح مسلمان دی یعنی خوشبو خوري خو د مثال د هغه ګل دی چې هغه د سکلو نه دی هغه تریخ دی خوشبو یې خو خوريږي خو کله دغه مغز ته سوکو ګوري نو دا تریخ دی او هغه کس چې هغه منافق هم دی او قران هم نه وي نو دا هغه مثال چې دی نو دا هغه سیز دی چې هغه یو داسې بوټي چې نه د هغه خوشبو مزیدار وي او نه د هغه ذایقه مزیدار وي یعنی د قران مجید تلاوت مؤمن مسلمان له په هر حالت کې پکار دی داسې به لکه چې د ذایقه هم خسته وي او د خوشبو هم خسته وي. عائشه بی فرمایي چې کم سړی په خوشادګۍ سره تلاوت د قران کوي په فراخه سره په سم الفاظ باندې رواني وغه د قران مجید تلاوت کوي نو کرامن کاتبین د سره دي یعنی دل د نیکی لیکي یو نیکی وللی کې چې د څومره تلاوت کوي او چې کوم سړی قران مجید نشي لسته په تکلیف سره جبن خلی او په مشقت سره قران مجید لولین اغله الله تبارک وتعالى دو اجر ورکي یو د قران مجید د تلاوت اجر ورکي
یو دا چې په مشقت سره او په سختۍ سره قرآن مجید الفاظ ادا کوي د دې اجر ورکوي. خلاصه د دې آیت کریمه دا ده چې هغه کسان چې کوم حبشي کې یا هغه حبشي کسان چې هغې نبي علیه الصلاة والسلام له راغلي د قرآن مجید تلاوت باندې هغې حق وپېژندو او جړل یې هغه جړا ذکر الله تبارک وتعالی په دې آیت کریمه کې ذکر کړی دی. واذا سمعوا او هر کله چې اورېدلو دوی ما هغه کلام انزل الى الرسول چې نازل کړی شوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طرف ته ترى اعینهم نو ته به وینې سترګې د دوی تفید من الدمع چې تویوي اوښکې مما د هغې څه په سبب عرفوا من الحق چې دوی وپېژندلو حق. یقولون دوی وایي ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړو فاکتبنا پس ولیکه مونږه مع الشاهدین د شهادت ورکوونکو نه د حق گواهی کوونکو نه. وما لنا لا نؤمن بالله وما لنا او څه شوي دي زمونږ دپاره څه عذر دی زمونږ دپاره څه رکاوټ دی زمونږ دپاره لا نؤمن بالله چې مونږ به ایمان نه راوړو په الله باندې وما او په هغه څه باندې جاءنا چې راغلي دي مونږ ته من الحق د حق نه ونطمع او مونږ امید لرو مونږ تمه لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل بکی زمونږ رب مع القوم الصالحین د قوم صالحانو سره. دغه د حبشې د مسلمانانو ذکر دی چې حبشې وفد راغلو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ملاقات وکړو. د هغې ملاقات نه پس دینه چا تپوس وکړو چې تاسو ولې دین اسلام قبول کو. دی ورته وویل چې هیڅ عذر نشته زمونږ د ایمان په قبلولو کې هیڅ رکاوټ نشته ځکه چې مونږ ته حق راغلی دی او مونږ په دې حق او په دې دین اسلام قبلولو باندې دا تمه لرو چې مونږ به الله تبارک وتعالی د نیکانو خلکو سره او د هغې نعمتونو سره چې کوم الله ذکر کړي دي هغې ته به مونږ الله تبارک وتعالی داخل کی. یعنی یو دا آیت کریمه یو دا ورسره بل دوه آیت کریمه نورم ملګري کې نو بیا ترجمه کوو. مفهوم دا دی چې مونږ له څه شوي دي چې مونږ به حق نه قبلو او مونږ خدا تمه لرو چې الله تبارک وتعالی به مونږ د نیکانو خلکو سره ملګري کړي د هغې سره به داخل کی. چې کله دی دا خبره وکړه الله فرمایي چې مونږ دی لا په بدله کې ورکړو جنتونه چې لاندې د هغې نه نهرونه بهیږي او دا د نیکانو اجر دی. او کم کسان چې کافران دي او زمون آیتونه دروغ غني دغه خلق دوزخیان دي. وما لنا لا نؤمن بالله او څه شوي دي زمونږ دپاره یا څه عذر دی زمونږ دپاره لا نؤمن بالله چې مونږ به ایمان نه راوړو په الله باندې وما او په هغه څه باندې جاءنا چې راغلي دي مونږ ته من الحق د حق نه ونطمع او مونږ دا تمه لرو ان يدخلنا ربنا چې داخل بکی زمونږ رب چې داخل بکی مونږ ربنا زمونږ رب مع القوم الصالحین د قوم صالحانو سره. فاصابهم الله په بدله کې ورکړو دوی ته الله تبارک وتعالی بما قالو په سبب د دې وینا چې د دې کوم خبر وکړه د مخکې آیت کې د دې دغه وینا په سبب د دغه ایمان د راوړو د دې وینا په سبب مونږ دی له په بدله کې ورکو جنات داسې باغونه تجري من تحتها الانهار چې بهیږي د هغې نه لاندې نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه وي په دې کې وذلك جزاء المحسنین او دا بدله ده د احسان کوونکو د نیکی کوونکو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه کسان کفرو چې انکار وکړو کفر وکړو وکذبوا بآیاتنا د دروغ نسبت وکړو زمونږ آیتونو ته یا وکذبوا بآیاتنا او دروغ وګڼل زمونږ آیتونه اولئک اصحاب الجحیم دغه خلق خاوندان د دوزخ دي یعنی دغه خلق دوزخیان. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تحرموا تاسو محرموي طیبات پاک سيزونه ما احل الله لكم کم چې حلال کړی دی الله تبارک وتعالى تاسو د پاره ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مکوئ ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يحب المعتدين محبت نکي د حد نه تیریدونکو سره. وکلوا او خورئ مما د هغه سنه رزقکم الله چې درکړي دی تاسو ته الله تبارک وتعالى حلالا طیبا حلال او پاکیزه واتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالی نه الذي هغه ذات انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان لرونکي یئ. لا تحرموا طیبات باندې الله تبارک وتعالی ارشاد فرمای اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو پاک سيزونه کم چې الله حلال کړي دي تاسو د پاره هغه پاک سيزونه په ځان باندې محرمول. د دې آیت شان نزول اول اور نو بیا به مفهوم ډیر ښکارې شي. صحابه کرامو یو جماعت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لراغلو د هغې واعظ او نصیحت اورېدو. د هغې نه پس هغې وویل چې مونږ به د دنیا دا ټول کارونه به پرېږدو او مونږ به د ټاټ ساده کپړې به اچو او همیشه به روجې نیسو
او همیشه به چې دینو د شپې په عبادت الهی کې مشغول یو، نه به د شپې په بستر باندې سملو، نه به غوښه خورو، نه به روغني سيزونه خورو، او د خوشبونه او د خزو نه به بالکل ځان جدا ساتو. الله تبارک وتعالى د دې دغه خبرې پر رد کې دا آیتونه رولېګل. نور تفصیل مخکې را روان دي چې کوم سيزونه الله تبارک وتعالى د انسان لپاره حلال کړی دي، د انسان لپاره جایز کړی دي، نو د انسان لپاره نه دي چې هغه په ځان باندې حرام کړي. یو جایز چیز په ځان باندې حرامولو دا چې دینه دا صحیح نه دي. البته د یو مصلحت د وجه یو حلال چیز نه استعمالول، لکه یو سړی د هغه شوګر دی هغه چینی نه استعمالي، نو دا د سیده لکه چې په ځان ظاهرا د ښکاری لکه چې د په ځان حرامه کړی ده، خدا د په ځان حرامه کړی نه، دا حرامېدو لپاره دا چې د په ذهن کې دا حرام وګڼي. د سم مصلحت د وجه لکه یو کس دی، یو انسان دی بیمار دی، ډاکټر وته چې ته مرچکې مخوره، نو دا مرچکې د یو مصلحت د وجه د یو عارضی خبره د وجه په د باندې بندې خو حرام دی په ځان باندې نه غني. کله د لګ مرچکې خوړو نو دی بس ګناګار نشي. یا یو انسان دی هغه د شوګر مریض دی او کله لګ چینی خوړه یا د چینی یو سیز استعمال کوي نو دی په دې باندې ګناګاری کینا. نو داسې قسمه عقیده ساتل چې انسان وي چې بس داسې زماده لپاره حرام دی، داسې حرامول نه دی پکار. البته د یو مستند ډاکټر په وجه باندې یا د یو عارضی مصلحت په وجه باندې یو انسان د یو سیز نه اجتناب کوي نو د دې اجازه شته. خدا سي به یو انسان په خپل ځان باندې سیزو حرامین او انسان به داسې ځانم په تکلیف کې نه چی. لکه اوس ګوره یو انسان دی او لکه مونږ اوس د یو رکو په ځای 2 رکو سبق وایو، 3 رکو سبق وایو، بل ورځ بم 3 رکو سبق وایو، اخر کې چې یو سورې دي تیری شي نو بیا به شاګردان هم ستړي شي یادې به نه، او دا استاد به هم ستړي شي دی به یادې نه. مونږ ته استادانو وی دا کال چې دی کال دا تعلیمي کال چې کوم ویني دا روزه او دا چوټیانی موټیانی چې ته وباسه 10 میاشتې تقریبا جوړیږي. ناغي به وی چې 10 میاشتې کالی په دې کې دا اولنې 3 میاشتې استاد هم په سبق پويږي او شاګرد هم په سبق پويږي. ورپسې چې د کال مین شي نو بیا استاد په سبق پويږي چې زه سوې ما خو شاګردان نه پويږي. او چې د کال اخر شي استاد هم کتاب لمنډه ورکړي چې کتاب ختم کو، او شاګردان نه استاد پويږي نه شاګرد پويږي، صرف کتاب ختمي. نو چې کله یو انسان پر ډیر هر یو سیز کاغه عبادت ته، کاغه تلاوت ته، کاغه خوراک ته، کاغه د یو سیز به دریغه استعمال له، نو انسان په هغه باندې د هغه نه ظلم ورشي او د هغه نه ستړي شي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي خیر الامور اوسطها، د هر یو بهترین دغه اوسط تمیان روي او اعتدال نه کار غسل پکار دي. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث په دې زمن کې دا چې دینو دا انسان د پر لاره کولاوي، یعنی دغه کسانو چې کوم دا خبره کړې و چې مونږ به دنیا به پریدو، مونږ به چې دینو سمې کپڑے نه چو، مونږ به د ټوله هر ورځ به روزنی سو او د شپې به ټوله شپه عبادت کو، د غوښې نه او د خزو نه او د خوشبو نه بزان بالکل جدا ساتو. نو د دې دغه احکاماتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم احادیث دا انسان ته لار ښیي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره ناستو منو دغلت یو بل زنانه تیر شو. ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا حوله بنت تویت رضی الله عنها ده، وی دا هغه زنانه ده چې دا ټول شپه نو د کیږي، ټول شپه دا عبادت کوي، ټول شپه رونی. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته وی چې ته ټول شپه عبادت مکوه، ته الله خو تا نستړي کی، خو ته په خپل باندې خپېمانه شي او بیا به د عبادت پرېږدي. دغه شانت انس رضی الله تعالی عنہ هغه په جمعات کې ورسې ولیدله چې الته کې حضرت زینب بیبي رضی الله تعالی عنها هغه ورسې تړلې و، هغه چې زمونږ کومه نو زه داسې حالت تر ورسم چې په ما خوب راشي او زه ورځېږم نو زه دا رسې ونیسم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم منع کړ چې دومره مونږ کوا، دومره عبادت کوا چې څومره ته په اسانتیا سره کولې شي. دغه شانت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له صحابه کرام را له هغه وی چې مونږ به دا کوو، مونږ به خو سره نه ملاویږو، مونږ به دانه کوو، مونږ به دانه کوو، د دنیوي کارونه پرې خو صرف الله تبارک وتعالى طرف ته د توجه خبرې شروع کړې. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وتو فرمایل تاسو د بچو، تاسو د خزو، تاسو د چې کوم تاسو د ژوندۍ مصروفیت د دې په تاسو باندې حق دی. اول ستاسو د نفس په خپل ځان پتا باندې حق دی، ستاسو د بیبي پتا باندې حق دی، ستاسو د بچو پتا باندې حق دی. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتو فرمایل چې وګوره زه عبادتم کوم، موجود کېږم، زه روجیم نیسم، او زه چې دینو د روزو نه علاوه روجي داسې رزم شته چې زه پکې روجي نه نیسم. صحابه کرامو کې داسې یو صحابي واقع عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما به چې دینو همیشه به مې روجي نیولې او د شپې به مې چې دینو هر شپه به مې د قران تلاوت کولو.
نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وړاندې زما د خبرې چا ذکر وکړو وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ما ته आवाज وکړ چې ما ته دا خبره ملو شوې ده چې ته روزانه روزي نیسې او ته ټوله شپه تلاوت کې ایمو ته چې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما په دې عبادت باندې صرف د خیر اراده ده چې مال الله خیر راکړي یعنی زما بل سنیت نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې دا څه کوا چې په میاش کې صرف 3 ورځې روزي نیسه باقی ټوله میاش روزي منیسه نو دا ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ډېری روزي نیولې شم د 3 ورځو نه زه ډېری روزي نیولې شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې او ته خو ډېری روزي نیولې شي استاد خزي پتا باندې حق دی استاد ملمه پتا باندې حق دی استاد جسم پتا باندې چې دینو حق دی چې کته خامخا ډېری روزي نیسه د داوود علیه السلام وی چې کومه طریقه او په هغه طریقه باندې روزي نیسه نو دی عبد الله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه ته تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د داوود علیه السلام د روزو څه طریقه وا هغه ورته په جواب کې وی چې یو ورځ به روزه وا او یو ورځ به روزه نه وا د روزو ترتیب وته چې یو ورځ روزه نیسه یو ورځ روزه منیسه په دې طریقه روزي نیسه ټوله میاش روزي منیسه به ورته وی چې ته ټوله شپه تلاوت کې نو داسې کوه چې په میاش کې یو پیر د قران مجید ختم کوه نو دغه صحابي ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ډیر قران مجید تلاوت کولې شم نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته خپ شل ورځو کې د قران مجید ختم کوا د ورته وی چې نه زه دینه ډیر تلاوت کولې شم په اسانتیا سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته وی چې خپ لس ورځې کې د قران مجید ختم کوا دی وی چې نه زه ډیر ورځ زه دینم زیات تلاوت کولې شم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته چې حدث کوا چې بس په ورځ کې قران مجید یو ختم کوا او خپل ځان په ډیر مشقت کې ما چوا ځکه چې ستاده کور والا پتا حق دی ستاده ملمه پتا حق دی او ستاده جسم پتا باندې حق دی نو خلاصه د ټولو خبرو دا ده چې ځان باندې یو حلال سیزو داسې طریقې سره چې هغه انسان د پاره حلال وي د هغه پر خودل دا جایز وي خو د هغه کول دا فرض او واجب نه نو هغه داسې په ځان باندې حرام کی لکه څنګه چې یو سړی یو حرام سیزو یو ګناه غني د حلال سیز د ځان د پاره داسې وګڼي نو د دې په شریعت کې اجازه نشته او چې کله د دې بیماری د وجنه یا صوفیا دي هغه ترک جلالی او ترک جمالی چې هغه غوخه یا د مې غوخه یا د سنور غوخه غټه غوخه نری غوخه دا غوخي نه خوري غوړي نه خوري د سم مصلحت د وجنه یو انسان دی هغه خپل وزن کمی هغه چینی پریږدي غوړي پریږدي غنم پریږدي دا وزن کمی دي هغه یو کس هغه ډاکټر لته وته وی چې وزن کمومه آسان چل لاته وخیا هغه دا ډېر اسانه خبره ده د وزن د کمیدو لپاره وی څه زیات ورزشونه پکې نشته تکلیف مهنت مشقت پکې نشته وی صرف د خپل سر به داسې به خوځي هغه تیجی دا څو وخت کې کله هغه دا بس ورزش نو دا سر به داسې کله خوځو وی څوک چې دا روټه ستو کی چې څوک دا روټه ستو کی ته سر داسې خوځي مطلب دا چې انسان کم خوراک کوي خوراک چې کم کی بس د معده بم ټیکی د صحت بم ټیکی او د وزن بم چې دینه دا بیا په کمیدو باندې شي نو د وزن د کمیدو د پاره کې یو سړی په خپل ځان باندې پال کیدی خدا به داسې پالي چې لکه څنګه یو حرام او یو ګناي داسې به نه غني بلکې دا د مصلحت د وجنه کې یو سیز یو سړی سو وخت لپاره پریږدي نو د دې په شریعت کې اجازه شته زه هم چې پوښښ به په تفصیل مې ته په دې آیت کې بیان کړم یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تحرموا تاسو محرم و طیبات ما پاک هغه سيزونه احل الله لكم چې حلال کړی دي الله تبارک وتعالى تاسو د پاره ولا تعتدوا او تاسو د حد نه تجاوز مکوئ ان الله لا يحب المعتدين بشک الله تبارک وتعالى محبت نه کوي د حد نه تجاوز کوونکو سره وکلو او خری تاسو مما د هغه سنا رزقکم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تبارک وتعالى حلالا طیبا حلال او پاک واتقوا الله الذي يريګه د هغه الله نه انتم به مؤمنون چې تاسو په هغه باندې ایمان لرونکي لا يؤاخذكم الله ننسي تاسو الله تبارک وتعالى باللغو في ايمانكم فلغو قسمون سرا فلغو قسمون دستاسو سرا فعبسوا قسمون دستاسو سرا ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو الله تبارک وتعالى بما په هغه قسمونو عقدتم الايمان چې تاسو په پخې اراده سره قسم خورئ فکفارته پس کفاره د قسم اطعام 10 مساکین خوراک ورکول دی لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون درمیانه د هغه طعام تطعمون چې تاسو ورکوي اهلیکم خپل کور والو ته او کسوتهم یا جامد دوی او تحریر رقبه یا آزادول د یو غلام دی فمن لم یجد پس هغه څوک چې انمو می دغه فصيام 3 ایام نو 3 ورځې روزي دي ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د تاسو د قسمونو
اذا حلفتم کله چې تاسو قسم اخري واحفظوا ايمانكم او حفاظت کوي د خپل قسمونو كذلك هم دارنګ يبين الله بیانوي الله تبارک وتعالى لكم تاسو ته آیاته خپل آیتونه لعلكم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کې. په دې آیت کې چې کومه مسله ذکر شوې ده په دې خزان پوي کې لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. الله تبارک وتعالى تاسو په لغو په فضول قسمونو باندې نه نسی، یعنی په فضول کې سم قسمونو خړو باندې څه ګناه نشته دي، خو الله تاسو نسی په هغه قسمونو چې کم تاسو په پخه اراده سره یو قسم خورئ نو په هغه باندې الله تاسو نسی، او د هغه کفاره صدا لسو مسکینانو له خوراک ورکول یا هغه له کپڑے ورکول یا غلام آزادول، او کدا نوی بیا چې دینو 3 ورځې روزي نیول دي، دا کفاره د دغه قسم ده. او تاسو الله فرمایي تاسو د خپل قسمونو حفاظت کوئ. همدارنګه الله تبارک وتعالى تاسو ته آیتونه بیانې چې تاسو شکر گزار شئ. دا خو د آیت د الفاظ یو خلاصه ما تاسو ته ذکر کړه. قسم ته په عربی کې یمین ویل کېږي. یمین د پدری قسمه باندې دی. ایمان د هغه جمع ده، لا یواخذکم الله باللغو فی ایمانکم. دا ایمانکم چې دی دا د یمین جمع ده. یمین پدری قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي یمین لغو، یعنی د غلط فهمي یو قسم دی. دا یو غلط فهمي وشي، یو انسان دی او هغه یو واقعا په خپل ځړه کې صحیح تسلیم کی او قسم په هغه باندې اخري، یعنی هغه وي چې یاره فلانه خبره می قسم دی چې پرون ال تدری کسان راغلی، نو دې کسان د کس 3 کسان لیدلو چې ال روانو خودواغه بیٹک ته نه وتی، دوه غي سره ملو شي او غدرم نه دی ملو شوی، نو دوه اوس پته نشته چې هغه سره کنه دوه ملو شي دي. خود خو بلاره کې 3 کسان لیدل چې د فلانی د کور طرف ته یا د فلانی مل سره ملاقات لروانو، فلانی مفتی لا یا فلانی عالم له تپوس د پاره مسلې تپوس د پاره د 3 کسان روانو، نو دوه ور سره ملو شي ویډیو د دریم په خپل مخته له خو د کس چون کې د 3 لیدلو، نو دوی ته یو غلط فهمي ولګي د په هغه باندې قسم خوړو چې زما دی په الله باندې قسم وي چې 3 کسان اغلط لیدي، نو 3 کسان نه دي دلی دوه تلی دی فل واقعیت ته دوه تلی خود ته پته نه و د قسم خوړو. دا یو قسم غلط فهمی ده په دې باندې چې دینو څه قسم کفاره په دې باندې نشته. دا د انسان یو غلط فهمی ده د غلطۍ د وجه قسم خوړو، دې ته ویل کېږي یمین لغوه. اسانه خبره ده چې د غلط فهمي قسم یو سړی په غلط فهمي کې مبتلا شي، هغه خبره هغه شان نوي خو دې په خپل ځل کې هغه خبره دا نه چې ګنې دې په خپل ځل کې وي چې بس په دروغ او قسم خورم، دته په خپل ځل کې خبره خه صحیح وي خو چې دین هغه خبره په حقیقت کې هغه شانتي نه وي، نو په دې باندې څه کفاره نشته، څه ګناه په دې باندې نشته. یو د یمین غموس په دروغ باندې قسم خوړل، د تیر زمانه یو واقعیا باندې یو سړی قسم خوري نو دې ته ویل کېږي یمین غموس، او یعنی د دروغ قسم په دروغ باندې یو سړی قسم خوري او هغه ته د دغه واقعي پته وی چې دا خبره داسې نه ده او په دروغ باندې قسم خوري، نو دا قسم خوړل حرام دي، دا انسان په دې باندې ګناهګار دی. کفاره وغیرہ په دې کې نشته، خدا قسم د دروغ او د قسم خوړل حرام دي، ګناه کبیره ده. لکه بل فرض یو سړی وي چې فلانی مولانا له 3 کسان مسلې لتلیو تلې دوه دی ور سره یو بل قسم یاد کیو قسم بیو خوري چې نوشاد او جمشاد او ګلشاد دواړه تلیو، حالانکه تلې صرف جمشاد او نوشادي او دی ور سره د ګلشاد نه خو نو دی ور سره په هغه معاملې کې یا د یو معاملې نو باسي یو په یو معاملې کې شاملي، خو د تیر زمانه د تیر شوی زمانه د فعل ماضی یو واقعا باندې په دروغ یو سړی قسم خوري، دي ته ویل کېږي یمین غموس. دا قسم خوړل حرام دي او په دې باندې ګناهګار دی دا انسان، خو کفاره په دې باندې نشته. دریم قسم د یمین د قسم چې دی هغه ته ویل کېږي یمین منعقده. دا کم آیت کې چې د کفاره ذکر دی یا د کم الله په دې باندې نیول کوي نو هغه سړي هغه یو قسم چې پر روانه زمانه کې د یو کار د کولو او د نه کولو لپاره سړی قسم وکړي. یو سړی قسم وکړي زه به د فلانه کار کوم را روانه زمانه کې، یا یو سړی قسم وکړي زه به د فلانه کار نه کوم، نو د را روانه زمانه متعلق چې دی په یو خبره باندې قسم وکړي نو زه به چې دی نو دا کار داسې کوم، نو دغه کار که د وکړو د ویلي چې زه به کوم د اونکو نو کفاره په لازمه شو، قسم مات. دا چې قسم مات کړي ته حانث ویل کېږي، دا چې کوم سړی قسم مات کی دغه قسم ماتولو ته ویل کېږي حانث، نو دغه حانث باندې بیا چې دی نو دغه کفاره لازمیږي. یا یو سړی دی هغه وایي زه به دا کار نه کوم او بیا هغه کار وکړي، بل فرض یو سړی دی هغه یو کس دی هغه وایي چې زه به د فلانی ځای ته نه ورځم، قسم وخوري چې زه به د فلانی کور کرا خپلوانی یا پردي یا یو ځای خو الته دې زی راځي او دې قسم وخوري چې زه به الته نه ځم، نو چې دې الته لاړو د قسم مات شو.
یا قسم خوړلی چې زب خامخه التزم او د په غرض باندې یا هفته کې یا سونه ټیم دي ځان ته یاد کی چې زب التزم اوس کا ټیم وسره یاد نه کی بیا خو د انسان ټوله ژوندۍ هغه د پاره ټیم د خو دی وي زب سبا خامخه وعده لازم فلانی زیتا او قسم خوري نو دک د غزیت الله نړو او د وعده د مقدر نه 13 شو نو دی په دغه کار په نه پورا کول باندې چې دینو دی ګناګار دی او قسم مات شو حانس شو دی بچ دینو دا دغه قسم د پوره کېدو دا کفاره دا بدی ادا لکه څنګه چې ما تاسو ته بل ورځ ویلو ایوب علی السلام قسم خوړلو چې زب خپل بیبي سره لختې وامه نو چې بیا کله هغه سوچ وکړو چې یاره دا وهل خو مناسب نه دی او قسم هم خوړلو نو الله تبارک وتعالى ورته وی چې جارو را واخله او د خپل خزه په جارو باندې هوا وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس او تبع حانس نشي یعنی قسم بری مات نشي نو په دې قسم خوړلو کې دا احتیاط پکار دی الله فرمای واحفظوا ايمانكم تاسو خپل قسمونه پوره کړئ خدا په کوم صورت کې په دې خبره خزان پوي کې ښه یو سړی د یو داسې شیز قسمو کې د کولو چې هغه کار د ګناي یا د یو داسې شیز د نه کولو قسمو کې چې هغه کار د شریعت حکم وي یعنی بل فرض یو غلط کار دی یو ګناه ده د مور او پلار نافرمانی ده اغلا ده ډاکه ده زنا ده بل سری چې هغه کار په شریعت کې حرام دی او انسان قسمو کې چې زبد اغلا کومه د فلانی زنه بزدا به را پټومه بل فرض یو سړی داس یو دغه کی او قسم پی اخري اوس کدی دا قسم پوره کین او هغه بل ګناه کې دی راځي لہذا د انسان له پکار دی چې د خپل قسم مات کی ځکه چې التا د قسم د پوره کول حکم خود الله د طرف نه دی خو دې کې د شریعت او د الله د احکاماتو خلاف ورزي راځي نو کم حکم کم قسم چې سړی د یو ګناه د کارو کی نو دی به د خپل قسم مات کی دی بچ دینو د قسم دا کفاره روسته ز وضاحت کوم دغه کفاره به ورکی او په دغه قسم ماتول باندې به بیا د الله تبارک وتعالى نه معافي غواړي او آینده د پاره به بیا داسې قسم نه کوي یو سړی دی هغه داسې قسمو کی چې زبر دا کار نه کوم او هغه کار په شریعت کې جایز وي د کول حکم وي بل فرض یو سړی دی هغه وي ک فلان کې رانه نو بس قسم دې زم د مازیګر د مونږ نه کومه هغه ته بناسته مو د مازیګر د مونږ نه کومه قسم یې خوللی اوس که د مازیګر مونږ دی پریدي نو دی ګناګاری نو دی به قسم مات کی او دی به د مازیګر د مونږ کی نو هغه قسم یمین منعقده چې هغه پر روان وخت کې د یو کار د کولو د نه کولو د پارسو کوخري او هغه پوره نه کی نو په هغه کې چې دینو دغه قسمونه پوره کول پکار دي په شرط د دې چې هغه کې د شریعت د نور احکاماتو خلاف ورزي نه راځي که د شریعت د نور احکاماتو خلاف ورزي راځي بیا به د قسم ماتي او هغه د شریعت حکم هغه به پوره کوي او د قسم کفاره به ورکوي او کچرته په عام حالاتو کې یو سړی یو قسم خوړو یو صحیح خبره باندې قسم خوړو بل فرض یو سړی یو کار اسیم د ګناه دی او هغه وی چې زمانه په الله قسم وی چې زبر د فلانه کار نه کومه نو د ګناه نه داسې قسم خوړل دا خبره ده خو که بیا په هغه ګناه کې د مبتلا شو نو که اسې دنه هغه ګناه کیږي نو دی به د هغه ګناه په وجه باندې ګناګاری خو که د قسم خوړلې وي د هغه ګناه په وجه ګناګار شو د قسم د ماتېدو په وجه باندې ګناګار شو دا کفاره په باندې لازم شو زه هم چې دی باندې غنې پوه شو حجی اوسو یو څو خبره چې دنه هغه په دې کې یاد ساتي چې کفاره د خوراک لسو مسکینانو له خوراک ورکول دي نو کله سو مسکینانو له خوراک ورکي صحیح ده او کنه د صدقې فطر چې کم مقدار دی د سرسایه چې کم مقدار دی دا لسو کسانو له ورکي نو هم صحیح ده یا چې دینو یو مسکین دی یو علاقه د یو مسکین دی پکې دلته خلصو مسکینانو له خوراک ورکول دي په یو علاقه د چلته کې نور مسکینان نشته مالدار خلک دی ټول یو مسکین چې تنه را پیدا کړي دي نو بس هغه له بدله سره خوراکو لس وخت روټه په هغه باندې وکړو روټه او خوراک هم د سی بیخي چې لوبیا او روټي د شلو روپو داسم نه د پکارو بیخي چې د 5 سٹار هوټل خوراکي چې یو بل د 200 روپو دام نه د پکار درمیانه خوراک چې سړی څنګه پکور کې استعمالي لکه بل فرض زمونږ په کورونو کې نارمل کم روټه ترکاری وي د دې مطابق بچ دینه هغه روټه ترکاری ورکي یو انسان دی هغه پکور کې کمزوري خوراک یا بد خپل کور د کمزوري خوراک مطابق مسکینانو لور کی یو سړی دی هغه پکور کې چې دینو د ډېری خرچي والا خوراک روزانه کی یا بد ډېری خرچي والا خوراک دا به پکې ورکي کپڑے کو ورکي که خوراک نه کپڑے مو ورکول شي نو لسو مسکینانو له کپڑے ورکول دادي چې درمیانه درجه کپڑے بيدا سبم نه چې هغه یا په وجود باندې کمی وي دومره ساده ساده ولور کی چې سر پټي خپې اخکاری او چې خپې پټي نو سر اخکاری یا بوله پوره سټونه دا اوس چې کوم مارکیټ کې سټونه دي بس دا برابر دي نو د درمیانه کپڑے چې دی دا ول اغستل پکار دي او غلام چې دی نو نن سبا خو غلامان نشته نو دغه دوه سيزونه پاتې شي یو سړی دی او هغه سره دونه پیسې نشته چې هغه په بل مسکین له خوراک ورکي یا چې دی نو هغه په ولا کپڑے والی او غلام آزادې دلم نشته نو کدا درې واړه صورتونه نه بیا به درې ورځې روزي نیسي او درې ورځې روزي به
پر لپسې دا بچ دینو دا بنیسي. او بل مسله په هدایت ساتي ک قسم مات کړي نه او دا غینه مخ کې یعنی انسان دی وی چې زه به دا قسم ماتو موس ځکه چې دا کار داسې نه چلیږي نو دا قسم د ماتېدو مخ کې دا کفاره ادا کړي نو دا کفاره نه ادا کیږي ځکه چې د دې محل نشته دا انسان باندې دا کفاره ال لازمي کې چې کله قسم مات کی چې قسم مات کړه هغه نه پس به د کفاره ورکړي او که قسم د ماتېدو نه مخکې کفاره ورکړه هغه اسې صدقه شو او که قسم مات کړه بیا به دوباره صدقه ورکړي. لا یؤاخذکم الله ننسی تاسو الله تبارک وتعالى باللغو فی ایمانکم ففضل قسمون استاسو فعبس قسمون دستاسو فلغو قسمون دستاسو ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو الله تبارک وتعالى بما په هغه قسمون باندې عقدتم الايمان چې تاسو په پخې اراده سره او خوري دغه قسمونه په اراده باندې قسمونه کې فکفارته نو کدام مات کو فکفارته نو کفاره دغه قسم اطعام ورکول دی 10 مساکین لس مسکینانو ته من اوسط ما د درمیانه هغه نه تطعمون چې تاسو خوراک ورکوي اهلیکم خپل اهل ته او کسوتهم یا کپڑا ورکول دی او تحریر رقبه یا آزادول د غلام دی فمن لم یجد پس هغه څوک چې نه مومي فصيام پس روجي دی 3 ایام درې ورځې ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د تاسو د قسمونو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم کوي واحفظوا ایمانکم او حفاظت کوي د خپل قسمونو كذلك هم دارنګ یبین الله بیانوي الله تبارک وتعالى لكم تاسو ته آیاته خپل نخي خپل آیتونه لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ. صدق الله العظیم.